Tantola dangegam wala jana na ikotawal gegam jana na zaki dama maizam kadami balsin mari bangli kawasi bangli tama bangli balan mata di bangli lawali jinan na 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 محمد لایق ستړي ماشه په خیرونو دا څنګه سندره دی کوله موږ څه دا چې و دا څنګه سندره کوي سړیه دا څنګه سندره دی کولی دا ویلې دا ښایي سندره دی کولی نه دوه ګلې ساته کېږي ګامې بله شپه په خوب ځللیونه نه 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 مینې ستا له کله یم چې ځلله چې خوب مې ورک شي خلګې بدل کم سندې سلو کوي مجانم غلی غلی ګرځمه په زړه کې ګیر یمه په ګیدام یوازه ده په زړه په زړه په د مزبلې کې ما کې ګیل شوم جانانه دا لکم ته ګیل یم د کماین سي د ماین ستولې کږي سي مینه دې نو سوا کړم جانان په ټول ټوپک ایستلی جانان په ټول ټوپک ایستلی زړه نه مې وینې بویوي ستونې کږي شوې مینه دې نو سوا کړم مینه دې نو سوا کړم جانانه ما مې زورولې جانانه ما لکم ته ګیل یم جانانه دا لکم ته ګیل یم اچولې شوې مینه دې نو سوا کړم د جګو غلو کجلې مارکو وای کنه بلبلې زالیانم لا یکفل کلنګونه وای کنه بلبلې زالیانم په جګو غلو کې د مالګای کې وایانا لکه چې انجدیانم وجلو کبه ګلانایم لکه چنګې دی وجلو کبه ګلانایم قدرمن لیدونکو محمد لایق ورور تاسو ټول پیژنئ چې دغه یو معذوره دی او په دې غره کې ژوند کوي خپله شپون دی موږ چې دته بار بار ځو دا د حق په موږ باندې جوړیږي ولې چې دا ډېر بیچاره او غریب انسان دی نو ځکه ته بار بار ځو غواړو چې دا خوشحاله وساتو او د ځینو ورونو او خویندو غوښتنه هم ده چې محمد لایق باید ته بیا هم راولئ بیا هم راولئ تر څو دا موږ ته هغه خبرې وکړي هغه جالبې خبرې چې موږ ته خوشحالي راکړي نو موږ ځکه درته بار بار ځو دا د موږ د ورونو او خویندو غوښتنه ده ښه محمد لایق نور ژوند څنګه تېرېږي دا غره کې چین سوی که غره کې وچ کار ورکې ډېرولې دي دلته خو اوس خبره بله هم جوړه شوې ده خبر یې هغې نه څنګه ته خبر یې دلته اوس ځینې ښځې ته د ښځه کوي زه ښځه نه کوم ښځه غمونه دي اوس خلک یې درته کوي ته یې نه کوي ویلې ښځه نه دا ځای کوم ځای دا پالې ویلې خو جانجول ده ښځه خو غمونه ښځه ته کوم ډېره خو ژوند کې خوښ یم نو دا غره کې زړه نه تنګېږي ته اوس تنګېږي که تنګېږي چې کې نه خو نه ستنې چې خیمه خو شته که نه خیمه خو شکېدلې دي شکېدل د خیمه څنګه یې خیمه څه به وکړي خدای مهربان دی ته خو خلک نه ډېر سخت ګرون شوی یا ټول خلک غوښتنه کوي چې محمد لایق موږ ته راوله محمد لایق راوله دا ویل دومره سخت په خلکو ګرونې دا ویلې ګلون که همداسې مونې ګلون په نه ګرون دي په زړه کې دې ارمان چې شی دی هېڅ هېڅ ارمان نه لرې ویلې
هیڅ ارمو اوس نه لري؟ نه خالي خویله مې درانه چې خویله ده په پینشته دمه خویله غوړي؟ نه ویل بله ته وخوره ته مخه وکړه هغه مې ولا ته وخوره سر کې سپین شوي دي سپین ګیری سړی یو سړی دا ویلې دا ویلې سپین ګیری شوي سوچونه چې سوچونه وایي کوم درد چې تو دردوي هغه مونږ ته وایي فاهم چې هر څه کې ماتې شو هر څه کې ماتې شو د مونږ یو مزدور ورور هم په دې باندې پوهېدلی دی چې بازار کې قیمتۍ شوي هر څه د مونږ د وس او توان نه پورته دي د مونږ وطن کې سخت غربت دی راځئ چې په ګډه د دغو خلکو لاسنیوی وکړو تر ټولو بهترین وخت هم دغه دی چې د خلکو لاسنیوی وکړو ولې چې خلک مو په سخت غربت کې دي د ما دغه مزدور ورور هم په دې باندې پوهېږي ښه محمد لیکه نور څه چې جامې وکړي کله بازار ته لوړې اوس واخلې بازار ته خلا کله روپۍ نشته بازار کې څه روپۍ نشته زموږ چې بیا غنل څنګه پوه نه شوم دا شته چې مو چې که بیا دغسې ته نل چې دغه روکوچ ته ویلې همداسې ته وایي چې بس دا حکومتونه سره بدل شو دوی بیا نه شي رو مونږ وایو که نه چې حکومت مو کړي دغسې ته منل نه موږ حکومت سره نه تړلي که نه موږ دغسې یو ته بیا خفه وې ډېر خفه وې نه موږ به خامخا هر څو چې موږ ژوندي انشاءالله ته پوښتنه مو کوو صحیح دی ته دې ته مه خفه کېږه موږ به تر څو دغه سوچونه فکرونه ونه وایي د موږ لیدونکي او وروڼه او خویندې چې توکس یې هر وخت ډېر خشول وي تو دغه جالبې خبرې خواند ورکوي هغوی ته څه ویل غواړي څه ورته وایي هغوی ته سندرې ورته ډېره کوي څه رقم سندره همداسې که نه چې مازدیګر کې مې سولې کړې ولکه چې ګیل یم لکه چې ګیل یم مین ستولې کږې شوې ای مینه دې لوڅه کړم قدرمنو صاحبانو د ما مزدور ورور خو ګورئ بس تاسو یې ونازولی تاسو دا یې نازولی د کور مودان خوشحاله اوسئ مزدوره دی په دې غره کې کته او پورته کېږي ټول یې دغه خپې چې مونږ ګورو تیږو سره لګېدلې دي خپو کې ازغې تللې دي انشاءالله د دې لپاره مونږ پیسې ورکوو چې هغې به ځان ته بټن هم واخلي او د دې لپاره نور هم ډېر شیان راوړي دي چې دی به ډېر حیرانه شي د بل ځل یې په غوښتنه کړې وه چې ما ته داسې ښار وړه چې مو د مغو ته ښه وي د دې مغو ته چې شی ښه دي هغه مې ټول شیونه درته راوړي دي نن پسته یو شی او بل شی ټول انشاءالله هغه به وروسته درته مونږ وسپارو خو کله به نوم چې کات مې واخلي ټولو خو خولو ته مې ولیانم مسافر تصویر خو لږه شوم مازدیګری دې سترګې ما ټوله وینم صحیح دی بیخي صحیح دی هندوستان محمد لایق ورور خو داسې پوهېږه چې معذوره دی خو ټپې سرچپه وایي سره دا څنګه ټپه دې ویله ته بیا وایې چې مسافر تاسې خو اوس تاسې سترګې ټولې کې ځالې دلته کوي نه صحیح مسافر تصویر خو لږه شوم چې سترګې ټولې کې ځالې دلته کوینم یتیم ما ژړوي د مینې غېږ نه چاپې کړه یتیم ما ژړوي په سر یې لاس د رحم تېر کړه یتیم ما ژړوي د مینې غېږ نه چاپې کړه یتیم ما ژړوي ویلې خوند دی دغه خوند دی دغه د پیستا شو خو دا پیستا دا بیا خوري دا د موږ ته ډېره ښه وي صحیح دی دا د پیستا شوله دا د خجیرې شوې دا خجیرې شوې خو دا کوپرا کسې د موږ ته ښه وي دغه دی شوله صحیح شوله دا کسې دا به دوم دي خو دا به هغه کې دا کسې دا ممیز دي دا به هم خورئ صحیح شوه دا ټرانګې دي دا بیا تسبیح دي خو دا بیا یایې تسبیح دي خو خوراکي خوراکي څه کېږي پرېږده نه چې خوراکي دا تسبیح دي تسبیح باندې خوړی کېږي دا تسبیح دا بیا یې خو داسې په ګاڼه ور وچوئ تسبیح دا بیا یې دا د هیلې دي که را تسبیح دا نیمو ساسته دا کومه دي والا بېشکه دغه د سړی تسبیح لري دغه مونږ دغه هغه ورته وړي انځر ورته تسبیح ده خو
دا انجن او تسبیح دا غاټه تسبیح دي خو چې کله وګای څه شوي بیا خوړی کېږي هو یې وخوره تسبیح ونه خورې د خپل تسبیح ونه خورې څنګه دي چې دي د تکا هغه سړي ټول کې کلچې دي زما ساده ورور په دغه باندې نه پوهېږي دا انځر دي بس ورور وایي چې کلچې دي دا انځر دي دا وایي چې انځر دي هو دا د ښه شای دا د خوره هو پېژنې دا چې دي 2000 روپۍ کوي کالدوري 2000 دا کالدوري دي که افغانۍ دي یو دې ته وکړي کې وګڼه توکل به خدای تصمیم مو تر کوي وګڼه وای نه یو نه سي چطور میگم دا د کالدوري په داسې افغاني جوړ کړي افغاني جوړ کړي شکالا دونه سکوتو شکالا هم چې دونه سکوتو د کالدور ته نه راخوش ها دا و چې زه چې بدل سم افغاني کوم دا شغالي چلے والا کو د دې کې وینم بالکل راغاسي ته ته مونږ جوړیا کړی دی دوی هو دا کسي دا دوی جوړی دي دا جوړی نه دي دا به ځون ته وګڼلې خو دا دی وا جوړه ګوري خو راخره جمع راخره خو دا ټول جوړه بل ده دوی جوړې مو ته کړی دي خو راخ بو کې وګڼلې خو دوی جوړی دي دا دوی جوړې شوی هو نه ودی دوی جوړې دا پیسې شوی دغه تو تسمع کرو که جیتا کاری تسمع کرنا گاڑا کا سټو یې کا دغه تصحیح تصحیح کا قدرمن لیدونکو محمد لایق ورور چې تاسو ټول وسره بلد یې مخکې مونږ سره ویډیوګانو کې بار لیدلی دی دا یو معذوره دی نن د یو په بل ډول راغلو محمد لایق ورور چې څه خولې ته ورځي هماغه وایي نن یو څه سندرې وویلې موږ هم په همدې خاطر باندې بس پرېښوده څه مو نه ورته ویل تر څو تاسې خوشحاله شئ تاسو په شونډو باندې مسکا راولو په دغه غمجن وخت کې که څه هم موږ تاسو ته ډېر دردونه درکړي دي موږ ډېرې ژړاګانې درکړي دي نن مو وغوښتل چې تاسو ته موږ خندا درکړو تر څو موږ تاسې خوشحاله کړو دا موږ دته نه دي وایي چې ته دا سندرې وایي محمد لایق ورور خپله نن چې دی هلته ناست و موږ دلته غریب سې ورغلو خپله هغه غرنۍ سندرې ورته وایي څه ورته وایي هغه یې ځان سره خپله زمزمه کولې او د خپل یوازیتوب او د تنهایۍ وخت په هغې باندې مشغولولو چې تر څو د ده ذهن بدل شي د ده ستړیا ختمه شي نو موږ هم پرېښودلو تر څو تاسو په شونډو باندې هم مسکا راولو دا د ځینو وروڼو او خویندو غوښتنه وه چې محمد لایق ورور بیا هم ورشه دغه دی راغللو ستاسو غوښتنه موږ په ځای کړله محمد لایق ورور تر څنګ ناست یو د دې دپاره موږ هر څه راوړل جوړې مو ورته وکړې او ممیز یو شی نخ کومک و محمد لایق هم خوشحاله دی که نه څومره خوشحاله یې ته اوس څومره دومره به خوشحاله یې څومره خوشحاله یې ته اندازه وکړه دومره صحیح دی محمد لایق دومره خوشحاله دی نو الله پاک دې موږ په وطن کې نوره امن او صلح راولي الله پاک دې موږ داسې ټول خوشحاله لري دغه وه د نن ورځې خپرونه موږ د محمد لایق ورور سره تر بله داسې خپرونه چې بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای پامان محمد لایق هلته له اوس وخوره کمرې ته که نه بای وکړه ورته وایې که ژوندی یم بیا سم که مړ شوم بیا ورته ګیله مه کوئ که زنده وم بیا تم که مړ شوم ګیله مه اوه